وزیرستان کې سخته جګړه د میرعلي بازار سقوط کېدل د پاکستاني پوځیانو هلاکت او پر عامو خلکو ډزې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د وزیرستان په میرعلي بازار کې له سهاره راهیسې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ شدیده جګړه روانه وه چې بالاخره د TTP لاسته ولوېده. پاکستاني طالبانو له څو ورځو راهیسې لویې لارې ویجاړې کړي او خلک په کورونو بند پاتې دي. د پاکستاني پوځ په ډزو کې ځایي اوسېدونکو او د هغوی حیواناتو ته هم تلفات اوښتي دي. پاکستاني پوځ وایي خلکو ته د کورونو د خالي کولو امر کړی او دا یې د عزم استحکام عملیاتو فعالیت کړی دی. تر دې دمه دواړو لورو ته د تلفاتو او اوښتو راپورونه ورکول کېږي او وروستي جزئیات دا دي چې بازار د پاکستاني طالبانو تر ولکې لاندې دی او د یو میجر په ګډون 6 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. رسنیو کې خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستاني ځواکونو د توپچي ګولۍ د عامو خلکو په کورونو لګېږي چې ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د TTP اړوند کسانو ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د میرعلي د فتح وروسته به وزیرستان او په ټوله کې پښتونخوا د پاکستاني مرتد پوځ له ولکې آزاد کړي. په همدې حال کې د افغان طالبانو فعالانو لیکلي چې که پاکستان پر افغانستان هوایي بریدونه کوي نو زموږ یاران لګیا دي او د پاکستان ځایونه سقوط کوي. بلخوا د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان مشرانو ته ویلي تر څو طالبان مجبور کړي چې له سیمې ووځي او که چیرې ونه وځي نو دوی به پراخ هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.